یقینا چې الله تعالی انسان ته احساسات ورکړي دي. په دې احساساتو کې د غصې احساسات هم شته ده، د خوف هم شته ده، د قهر او د محبت هم شته ده. په دې کې مختلف قسم احساسات دي چې الله تعالی یو انسان ته ورکړي دي. بیا الله تعالی په دې ټولو احساساتو کې یو انسان ته اختیار هم ورکړی ده چې څنګه یو انسان د احساسات په صحیح طریقې سره استعمال کړي. که هغه غصه ده، که هغه محبت ده، که هغه خوف ده، که هغه نور امور دي، هر یو دپاره الله تعالی یا زمونږ اسلامي شریعت چې د بیل بیل طریقې موږ تاسو ته ښودلي دي چې څنګه د دغه احساساتو د غلطو طریقو استعمال نه ځان وساتو او څنګه دغه احساسات په صحیح طریقه باندې استعمال کړو. لکه مثال د خبرې الله تعالی یو انسان ته غصه ورکړې ده، که چیرته دغه انسان دا غصه په غلط ځای کې استعمال کړي، دا قهر دا په غلط ځای کې استعمال کړي، دا انسان پې نقصانون کیدی شي. همدغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ډیرو صحابهونو د غصې په باره کې مختلف اقوال نقل دي او د دې په باره کې راغلي دي چې څنګه هغه انسان پهلوان دی چې څوک د غصې په وخت کې خپل ځان کنټرول کړی شي. قدرمند ورونو، همدغه راز د محبت هم دی. د محبت هم نقصانات لري او هم فواید لري. که چیرته دا په صحیح ځای باندې استعمال شي، په شرعي ډول باندې استعمال شي، په شرعي طریقه باندې استعمال شي، نو د دې فایده وي. او که چیرته همدغه محبت دا په غلط ځای کې استعمال شي، په غلطه طریقه باندې استعمال شي، نو د دې نقصان وي. ډېر داسې اشیا وي، لکه مثال د خبرې نسیان، هېرېدل دي. زمونږ او ستاسې په نیز باندې د هېرېدل یا یو شیز هېرول دا عیب دی. یا مثال د خبرې نفرت دی. زمونږ او ستاسې په نیز باندې دا نفرت یو عیب دی. حال دا چې که چیرته موږ او تاسې همدغه نفرت یا همدغه هېرول په صحیح ځای باندې استعمال کړو او د دې هغه صحیح ځای وپېژنو، صحیح موقعیت وپېژنو، نو د دغه هېرېدلو د مرض نه یا دغه د نفرت چې ورته موږ او تاسې بد وایو، د دې نه موږ او تاسې مستفید کېدلی شو. لکه مثال په طور باندې یو انسان دی، د هغه ډېر یو نږدې ملګری مړ شو، د هغه ډېر یو نږدې ملګری یا یو والد صاحب وفات شو یا ورور وفات شو. نو که چیرته دې انسان کې د نسیان نه وي، د هېرېدلو دا ماده په دې کې نه وي، نو دا انسان به ټول عمر چې دی هغه غمونه یاد ساتي. که چیرته په دې انسان کې دغه هېرېدل نه وي، نو دی به ډېر زر د دې غمونو د لاسه او د تکالیفو د لاسه ختم شي. نو دلته په دې وخت کې د انسان دپاره د هېرول دا یو نعمت دی. همدغه راز که چیرته یو انسان وي او هغه یو امتحان ورکوي، درس ووایي، نو هغه درس په وخت کې که چیرته یو انسان هغه درس هیر کړي، نو هغه ځای کې بیا دا هېرېدل چې دی دا انسان دپاره د تکلیف سبب ګرځېږي. نو همدغه راز نفرت هم دی. که چیرته یو انسان بالکل نفرت پریدي، بالکل د نفرت ماده ختمه شي، د انسان په دنیا کې هر یو شي ته اشتیاق وي، هر یو شي سره به د محبت پیدا کیږي. حال دا چې هر یو شی انسان ته نه حاصلیږي، هر یو شی انسان ته نه حاصلیږي، نو دا هغې شیز د نه حاصلېدلو له امله به چې د انسان په ډېرو تکلیفونو او یا ډېر زیات ذهني مرضونو کې اخته شوی و. نو همدغه راز د محبت هم دی. که چیرته د محبت دا په صحیح ځای باندې استعمال شي، دا د الله تعالی د طرف نه یو نعمت سبب جوړېدلی شي، موږ او تاسو دپاره یو نعمت جوړېدلی شي، یو راحت موږ او تاسو دپاره جوړېدلی شي. که همدغه محبت په غلط ځای باندې استعمال شي، نو همدغه محبت موږ او تاسو دپاره بیا تکلیف او د جرایمو سبب هم ګرځېدلی شي.